د کندهار په فضا کې د بې پلوټه الوتکو بیا ځلې ګزمې. سلام، وخت مو بخیر. په امو کې د نن ورځې تازه خبر ته. د کندهار سیمه ییز سرچینې یو ور بیا په دغه ولایت کې بې پلوټه الوتکو د ګزمې خبر ورکوي. سرچینې زیاتوي چې دغه الوتکې دوشنبه د غویي پر 3 له سهار را په دې خوا د کندهار په اسمان کې ګزمه کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا الوتکه له کوم هیواده د افغانستان هوایي حریم ته دننه شوې ده. 2 ورځې دمخه هم یو بې پلوټه الوتکې څو ساعته د پروان په فضا کې ګزمه وکړه. په دې وروستیو کې نیمروز، کندهار، پکتیکا، پنجشیر، هرات او بدخشان ولایتونه د بې پلوټه الوتکو د ګزمې شاهدان دي. څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نیمروز او کندهار په فضا کې د بې پلوټه الوتکو ګزمې منلې وي. د طالبانو غایب مشر ملا هبت الله اخونزاده د وري پر 14مه په کندهار د بې پلوټه الوتکو د ګزمو د ویرې له کبله د 205 قلو اردو اړوند کمپ ته لیږدول شوی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.